السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل نومونه ډېر په ښایسته ډیزاین سره ولیکئ. مطلب داسې ډیزاین ورله ورکړئ چې خلک درته حیران پاتې شي، هر څوک درنه تپوس کوي. تاسو به کتلی وي نن سبا کوم شین چې د خلک په نیکلیس باندې یا په کوم بریسلیټس وي په هغې باندې خپل اسمونه خپل نومونه چې دي هغه ډېر په ښایسته ښایسته ډیزاینونو کوي لیکي. نو تاسو ته به زه نن دروښیم چې تاسو هم دغه شانتې په ډیزاین باندې خپل کم اسم چې دی خپل کم نوم چې دی هغه ډېر په ښایسته طریقې سره ولیکئ چې هر څوک درنه بیا تپوس کوي چې دا تا څنګه لیکلی دی. نو ملګرو دې نه مخکې دې لپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو. او دې نه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم که تاسو موږ په پښتو ټک یوټیوب چینل باندې نوي یئ او تر اوسه پورې تاسو موږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ او آل باندې کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز اپډیټ تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن به تاسو ته چېرته نه میلاو شي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی دا موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپلی لاړ شئ د هغه ځایګي نه به هغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه موبایل ته خپل را ډاونلوډ کړئ نو دا چې تاسو کولاو کوئ تاسو ته به یو داسې ساده انټرفیس راشي. ټیک ده، کله چې تاسو ته دغه انټرفیس راغی دا وګورئ تاسو بیا به تاسو څه وکئ، دې کې به تاسو خپل له خوښې یو بریسلیټ راواخلئ. ټیک ده، مثال په طور ما به خپل دا یو بریسلیټ خپل له خوښې راواغستو. اوس دلته تاسو له یو آپشن راکړی دی ایډ ټیکسټ باندې، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته دی ایډ ټیکسټ دا دی صحیح ده. په دې به زه اوس مثال په طور خپل نوم ولیکم، لکه مثال په طور ما پې دا ولیکو صحیح ده، دا ډن شو. اوس دا به دلته کې راولئ. ټیک ده، د دې سایز غټول یا روټیټ کول د تاسو د دې ځایګي نه ښه په اسانه طریقې سره کولی شئ. اوس دغه شانتې د دې ټیکسټ کلر چې دی هغه تاسو د دې ځایګي نه بدل کړئ. ټیک ده، اوس راشئ د ټیکسټ کم فونټ سټایل چې دی دا وګورئ تاسو همدغه شانتې د فونټ دا سټایل چې دی دا تاسو د دې ځایګي نه چینج کړئ. ملګرو ډېر د کار اپلیکیشن دی دا وګورئ تاسو دغه شانتې تاسو کولی شئ چې هر څه چې دي هغه مکمل له دې نه بدل کړئ. دا وګورئ بیکګراوند چې کوم دی دا تاسو ته دغه ځایګي نه څه کولی شئ چینج کولی شئ. راشئ تاسو بیکګراوند باندې کلیک وکړئ، دغه شان تاسو یې دا وګورئ. مثال په طور اوس په دې باندې لیکل غواړئ لکه ناشنا ناشنا ډیزاینونه دي در سره پکې چې کم یو هم ستاسو خوښ وي نو په هغې باندې خپل نوم چې دی هغه ولیکئ ډېر په اسانه طریقې سره هم په دغه طریقه دغه شانتې. مثال په طور په دې بل باندې موږ لیکو دا وګورئ تاسو دا ما له دې ځایګي نه څه کړو ما دا سلیکټ کړو. دا وګورئ دغه کوم اسم چې دی کوم تاسو چې ولیکئ نو هغه به تاسو څه وکئ د دې ځایګي نه به یې راولئ او په دې باندې به یې ولګوئ. سایز ورکوټی کول غواړئ یا غټول غواړئ نو دا هم تاسو دغه شانتې کولی شئ. د دې نه علاوه که دغه ټیکسټ تاسو چېرته په پښتو کې لیکل غواړئ یا په بله ژبه کې لیکل غواړئ نو هغه در سره پکې هم شته. مثال په طور زه په اردو کې یو اسم لیکم، دا وګورئ تاسو دا ما سره کوم اردو چې ده دا په دې کې زه یو اسم لیکل غواړم. مثال په طور هسې به یو ټکی ولیکم، دا وګورئ تاسو دا شو صحیح ده. دا به د دې ځینګي نه ډن کوي. دا یو سایډ ته ما په انګلیش کې ولیکو بل سایډ ته ما په اردو کې ولیکو. دا وګورئ څونه مزیدار ښکاري. دغه شانتې تاسو کولی شئ چې ټول خپل کوم نومونه چې دي هغه په دې ډیزاین باندې ښایسته کړئ او ولیکئ. نو ملګرو امید لرم چې ویډیو به د ټولو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.